متعال د ښه بیان کولو توفیق نصیب وګرځي او هر څه د خدای پاک په خپل دربار کې قبول کړي. محترم مسلمانانو ورونو، قرآن عظیم شان کې رب کریم مسلمانانو ته حکم کوي: یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. ای هغه خلکو چې تاسې د ایمان خاوندان یې، تاسې وابسته مطالب و مرګري اوسېږئ، همنشین او محب اوسېږئ د هغو خلکو چې هغه په دعوه د ایمان کې صادق وي. دا د قرآن فیصله ده چې بعضې مسلمانان په خپله وعده کې رښتوني دي او بعضې په خپله وعده کې رښتوني نه دي. موږ ته الله حکم د دې کوي چې تاسې د هغو مسلمانانو سره ناسته ولاړه تعلق و محبت ساتئ چې هغه په دعوه د ایمان کې رښتوني وي. مفسرین د دې په باب کې لیکي چې د دغه نه مراد هغه څوک دي چې د یغو ظاهر او باطن هغه دواړه صفاوي د شریعت موافق وي. په زړه کې چې کوم ایمان ده هغه ایمان کې د رښتوني وي او د رښتوني ایمان اثر هغه په ظاهر بدن باندې ښکاره کیږي. د صادقینو سره په ناسته ولاړه کې د یوه سره په تعلق کې فایده څه ده؟ فایده وایي دا ده چې د انسان طبیعت طبعا فطرتا دا د بل انسان د طبیعت نه غلا کوي. درې ورځې یو سړی د داسې خلکو په مجلسو کې شریک شي چې د یوګو په زړونو کې د دنیا محبت وي، د یوګو په خوله کې د دنیا خبره وي، د یوګو تعلق د دنیا سره وي. نو درې ورځې که سړی د دې سره ناسته ولاړه وکړي، د دغه انسان چې ټوله زندگی د دنیا کاروبار سره تعلق نه و، درې څلورو ورځې کې به د دغه انسان د دنیا د طرف ته توجه برابرېږي او د دنیا تعلق یې په زړه کې پیدا کېږي. که یو څو ورځې یو انسان د چرسیانو سره د نشیانو سره ناسته ولاړه وکړي، ښه سړی به وي، خو یو څو ورځو ناستې کې دا اثر په زړه کې پیدا کېږي چې د سره هم د نشې شوق پیدا کېږي. لکه دا چې د ظاهر اعمالو په لحاظ موږ وینو چې څو ورځې څوک د چا سره ملګرتیا وکړي د یوه عادت په دغه انسان کې پیدا کېږي. نو دیانت او دینداري په دغه شکل باندې ده. که سړی د صادقینو انسانانو سره د مخلصو انسانانو سره ناسته ولاړه کوي چې د دوی په زړه کې اخلاص ته د خپل رب کریم سره د خپل دین سره، نو هغه اخلاص په د تاسې نیت او د تا زړه ته نقل کېږي. د دغه وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء علی دین خلیله. انسان د ملګري په دین ده. نو هر انسان د خپل دین د خپل ملګري نه معلوم کړي چې د ملګرتیا د چا سره ده. یو سړی ته په خپل ځان ښه ښکارېږي، خو چې ناسته ولاړه د کوم خلکو سره د هغه خلک د شریعت نه لرې دي، دغه انسان باید په ځان باندې پوه شي چې په دغه په انسان په زړه کې د الله حب، د رسول الله حب، د دین حب دا کمزوری شوی ده. انسان د ملګري په دین باندې ده. نو ودې ګوري چې د ملګرتیا د چا سره ده. نو موږ ته الله حکم د ملګرتیا د نیکو خلکو کوي. تاسې د یوه خلکو سره تعلق ساتئ، محبت کوئ، ناسته ولاړه کوئ چې هغه د خپل خالق سره مخلص وي، په دعوه د ایمان کې صادق وي. واتبع سبیل من اناب الیه. قرآن کې الله حکم کوي ته متابعت کوه د لارې د هغه چا چې یوه ما طرف ته رجوع ده. د یو خلکو په لار باندې روان شه چې د یوه رجوع د ما په طرف ده. دنیا یې شاته غورځولې، د عقبا په طرف یې سوچ ده، دنیا او قدرت او خواهشات شاته غورځولې، د الله په طرف باندې شوق ده. ته د یوه خلکو راهنمایي قبول کړه، د یوه په لار باندې روان شه، نو ته به هم بیا په هغه لار باندې هغه ځای ته رسېږي.
چې هغه د خدای پاک رضا په مرتبه کېږي. رب کریم وی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه. بند که خپل ځان ای رسول الله دیغه خلکو سره چې سهار و بیګا د الله ذکر کوي او مقصود د خدای پاک رضا یې. ولا تعد عیناک عنهم تريد حیات الدنیا زینت الحیات الدنیا. ګوره د دغه خلکو نه بسترګې په بل طرف نه اړې، بیا به د کبل طرف ته توجه شو، نو دا معنا چې د دنیا زینت په د تام اراده کې وي. او الله وی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. دیغه چا متابعت مکو چې دیغه زړه د ما د ذکر نه غافله ده. قرآن کې الله حکم کوي دیغه چا متابعت او مرګرتیا مکو چې دیغه زړه د ما د ذکر نه غافله ده. او وتبع نفسه هواه، نفس د خپل خواهشاتو تابع کړی چې څه زړه هوس نفس ورته وي اماره بسو دی په یغه طرف باندې روان وي. وکانه امره فرطا، او امر دیغه بربادي وي، هلاکت وي، چې دنیا کې هلاک او په آخرت کې هلاک وي. دیغه خلکو د مرګتیانه چې دیغه زړه د خدای نه د الله د ذکر نه غافل وي، الله منع کوي چې دغه خلکو سره بناسته ولاړه نه کوي. او دیغه باب کې الله حکم کوي چې هغه همه وخت د خدای پاک په ذکر باندې مشغول دي، چې ته به دغه سره خپل ځان محفوظ کوي، ناسته ولاړه به دغه خلکو سره کوي. خپل حبیب ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کوي په خطاب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکه اصل ده ځکه خطاب دته خاص یو، خو مراد پر ټول امت وي. دا موږ ته دا حکم ده چې دیغه خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې هغه د الله په ذکر مشغول وي، او دیغه خلکو نه اجتناب کوي چې دیغه زړه د خدای د ذکر نه غافل وي. اصل کې بنیاد زړه ده، بنیاد زړه ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، او حدیث مبارک ده او په لکونو احادیثو کې علماو 4 احادیث یا 3 احادیث منتخب کړي دي دې لپاره چې که سړی په دغه 3 احادیثو باندې عمل وکړي دا لکه په ټول دین چې عمل کړی وي. یا په یو روایت په یو قول باندې د ابو داود 4 احادیث دي. یو حدیث دی انما الاعمال بالنیات ته چې په دغه حدیث سره عمل وکړي نو تقریبا په اکثره حصه د دین باندې عمل راځي. ځکه په هر کار کې چې نیت نه صفا، هغه کار د خدای پاک په نسبت باندې د میاشتې د وزر په انداز باندې قدر هم نه لري. که علم سړی کوي، که جهاد سړی کوي، که سخا سړی کوي، که حج سړی کوي، که هر عبادت و بندگی د الله کوي، چې نیت صفا نه وي، د الله رضا نه وي، دا عمل د خدای پاک په نسبت باندې څه قدر نه لري. یو ډیر مهم حدیث د عمل چې د انسان د کامیابی ذریعه ګرځي دا حدیث مبارک ده. دوم حدیث مبارک حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمای الحلال بین والحرام بین. حلال هم ښکاره دي چې الله امر پکړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تشریح کړی، دا ټول خلکو ته معلوم دي. حرام هم ښکاره دي، قرآن او حدیثو کې صریح ذکر شوي، خو په مابین کې څه اشتباهي امور شته چې د حکم په لحاظ باندې حل او حرمت عام خلکو ته نه ده معلوم. یا تعارض د ادله په پیغو کې موجود وي، یا په هغه لفظ کې اجمال موجود وي، اغلاق موجود وي، اشتراک موجود وي. خو څه اشتباهات کله کله پیدا کیږي. په بعضې مابین حلال او حرام کې بعضې مشتبهات هم شته چې د شبهناکو شیانو نه سړی ځان وساتو، نو دغه سړي پاکي د خپل دین وکړه. په دغه حدیث کې وروسته بیا وایي د انسان په وجود کې یوه ټوکره ده چې هغه صالح و، ټول بدن صالح ده. که هغه فاسد و، ټول بدن فاسد ده. هغه ټوکره چې د زړه ده. اوس دغه حدیث مبارک د مخکې سره ربط کې بخاري شریف کې چې کوم ذکر کېږي، مخکې حلال هم ښکاره دي، حرام هم ښکاره دي، په مابین کې اشتباهي امور دي چې د هغو نه ځان وساتې، نو د دین د صفایي وکړه. بیا وروسته ذکر کوي چې د انسان په وجود کې یوه ټوکره ده چې صالح و، ټول بدن به صالح وي. دغه ربط ما قبر سره څه ده؟ وایي هغه دا ده د اشتباهي امورو نه سړی څه وخت ځان ساتلی شي، د حرامو نه ډېر خلک ځان ساتلی شي،
خو اشتباهي امورو نه به کله ځان وساتي چې کله زړه صفا شي. دا وایي هغه د استبراء د ځان د حفاظت علاج لار ذکر کړه. د انسان په وجود کې یو ټوکره ده چې هغه صالح و ټول بدن صالح کېږي. چې زړه صفا شو د شبهناکه شیانو نه دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم کار ته د نیت وکړه چې په زړه کې شک او تردد کې پیدا شو چې دا به روا وي که ناروا وي داسې کار مه کوه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم استفت قلبک په یو کار کې چې حکم صریحي نه و درته معلوم کار ته د اراده وکړه زړه نه فتوا وغواړه زړه دې قبلوي که نه قبلوي. خو دا کوم زړه ده چې مفتي شي تا ته فتوا درکړي دا کوم زړه ده؟ دا هغه زړه ده چې هغه د ګناهو نه صفا وي هغه د الله په عشق کې مستغرق وي هغه همه وخت خدای پاک په ذکر کې مشغول وي هغه ذکر زړه ته بیا د الله د طرف نه الهام کېږي ځکه مفتي جوړېږي. استفت قلبک د خپل زړه نه فتوا وغواړه دغه زړه چې مفتي جوړېږي تا ته فتوا درکوي دا کار وکړه دا مه کوه. لکه اهل تصوف په اصطلاح کوم ملګري چې د باطن په صفایي کې لږ کوشش وکړي بیا چې یو څه نامناسبه خبر تر کېږي یا نامناسبه نظر تر کېږي یا نامناسبه خوراک تر کېږي که نور نه وپېږي قبض دستي ورته پیدا کېږي زړه تنګي خواشیني ورته پیدا کېږي ځکه زړه د الله د انوارو سره اشنا شوی وي. دلته چې څرنګه ناروا او نامناسب کار وشو هغه انوارات بند شي په زړه باندې زړه تنګ شي قبض ورته ویل کېږي په اصطلاح د تصوف قبض پیدا شي. ډېرو خلکو ته داسې قبض پیدا شي زړه یې داسې شین وي ته به وایې چې مړی ورته شوی په کور کې پلار یې مړ ده ظاهره سبب یې نه معلوم. دا خواشیني د زړه دا د قدراتو وجه دا د معاصیو وجه دا د غلط ماحول وجه وي. نو زړه چې صفا شي بیا مفتي تر جوړ شي بیا دغه زړه داسې زړه شي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. د کشف د مسلمان نه د فراست مسلمان نه ځان وساته چې هغه در باندې بدګمانه نشي ځکه دی د الله په نور باندې ګوري. بخاري شریف حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وی ما ته د ما بنده په فرض رانږدې کېږي اول د قرب ذریعه فرض عمل ده فرض د دغه نه بعد بیا چې نفل اعمال کې ذکرونه کې ما ته وایي رانږدې کېږي تر دې پورې چې الله تعالی وي چې د ما دوست شي ما محبوب شي او څوک چې د ما محبوب شي الله تعالی وي زه یې سترګې شم چې په ما باندې لیدل کوي زه یې غوږونه شم چې په ما باندې اورېدل کوي زه یې لاسونه شم چې په ما باندې لیول کوي زه یې پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي بی یسمعو و بی یبصرو و بی یبطشو داسې مقام ته ورسېږي. دا د بخاري شریف روایت چې انسان داسې مقام ته رسېږي د الله په داسې تعبیر کوي زه یې سترګې شم چې په هغه باندې لیدل کوي. د الله نه پټ شی شته؟ الله د زړو په وسوسو خبر ده که نه ده خبره؟ د زړو په وسوسو خبر ده که نه ده؟ ما تخفي صدور باندې الله علم لري که نه لري؟ چې کوم ولی ته الله سترګې ورخلاصې کړي نو لکه الله چې تا په زړه علم لري نو کله کله به داسې وي و د الله د صفاتو د بندګانو د صفاتو په مابین کې هسې یو مناسبت لفظي ده حقیقي مناسبت نشته اشتراک نشته مثلیت نشته خو نمونې دي چې هلته ښکاره کېږي الله نه څه شی پټ نه دي تا په زړه باندې بیا خدای پاک درته علم ورکړي. د سترګې بیا داسې شي چې حجابات ختم شي. حضرت پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه باندې لاړ بیت المقدس ته بیا اسمانو ته بیرته راغی سهار کې د کعبې مبارکې په څنګ کې ناسته ابو جهل لعین چې تېرېږي دی سوچمن او په فکر کې ناسته هغه ورته ویل بیا خو به دې څه نوي نه یې راوړې ده ورته ویل ولې نه نن شپه تللی یم بیت المقدس ته دا خبرې چې وکړه دومره بعد او لرېتوب په ذهن کې راغی 40 شپو مزل ده په دغه شپه ته لاړم بېرته هم راغلی هلته خو جازونه نه وو خو دا چې بیا به منکر شي دا خبرې نه ورته دا خبر به نورو خلکو ته هم وکړي که نه وایي او دستي یې نارې کړې دا قومونه یې راوورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا ورته یې توسه قصه وکړه پیغمبر علیه السلام چې لګیا شو قصه یې بیان کړه د ډېره تعجبه
د کفارو د خندانه څوک په یو خوا لوېده او څوک په بله خوا چا ټنډې ټکولې دا نادره وګوره وایي په یوه شپه زه بیت المقدس ته لاړم هم په پښو باندې بېرته راغلم هم د اسمانو قصه یې نه ده ورته کړې خو دا دوی ته معلومه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوله زندګي کې بیت المقدس ته نه و تللی بصرا پورې خو تللی و 2 وارې 12 کلنې عمر کې او 25 کلنې عمر کې د نبوت نه مخکې د تجارت لپاره هلته بېرته راګرځېدلی خو بیت المقدس یې چیرې نه و لیدلی هغه خلکو چې بیت المقدس لیدلی و امتحانونه پوښتنې تر شروع کړې بیت المقدس مناره څنګه ده ښي طرف ته د جومات څنګه کیفیت ده چپ طرف ته دروازه یې څنګه ده پیغمبر علیه السلام یې ما خو د شپې هغه شی نه و کتلی دومره غمجن شوم چې دومره غم په ما باندې نه و راغلی بیت المقدس د مکې معظمې نه د میاشتو مزل ده 1 میاشتې یا د 40 شپو مزل ده وایي بیت المقدس مې په سترګو ولید یو قولدار د رانږدې شو دا د ابي عقیل ته راغی دوی پوښتنې کړې ما جوابونه ورکول ټولې نښانې مې څه یې ورته ویلې دوی ویل یاره دا نښانې خو رښتیا ویلې اوس حضرت پیغمبر علیه السلام هغه ځای ویني حضرت عمر فاروق مدینه منوره کې په منبر ناست تقریر په مابین کې مجاهدین په عراق کې جنگيږي مشر د مجاهدینو حضرت ساریه ده د تقریر په مابین کې دی وته یا ساریه الجبل سترګې تیزې شوې هغه ځای ولید په عراق کې چې میاشتې مزل نه زیات ده ژبه کې قوت دومره پیدا شو چې غږ یې هغه ځای ته بې مخابرې او بې ټلیفون او بې خوب بې بده ور ورسېده مجاهدین د کفارو د محاصرې په حال کې دي د حضرت عمر فاروق غږ یې واورېده او د غره طرف ته متوجه شو د محاصرې نه ځان خلاص کړ دا ناس ته خلکو ویل دا خبره حضرت عمر صاحب څنګه په مابین د تقریر کې دا غږ وکړو مرګري ساریه په عراق کې ده دی دلته आवाज کوي چې کله د عراق د مجاهدینو نه څوک راغله د خلکو د مدینې منورې پوښتنه ترې وکړه ده ورته ویل یوه ورځ دا چې موږ د محاصرې په حال کې وو د حضرت عمر صاحب غږ مو غیبي واورېدو او بیا د هغه په غږ مو عمل وکړو خدای پاک دغه حلقې د کفارو نه موږ خلاص کړو आवाज تر هغه ځای رسیږي سترګو نظر تر هغه ځای پورې رسیږي هغه اوري د دو आवाज دغه کې نه اوري نو الله وی زه سترګې شم چې په ما لیدل کوي زه غوږونه شم چې په ما اورېدل کوي زه پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي دا انسان داسې مقام ته په څه رسیږي دا هلته رسیږي چې دا باطن صفا شي د ظاهري سترګو طاقت دغه کنکای حجاب چې په مابین کې راغلی یې خواته شایي موږ نه وینو ته الله ستر ته اوس نږدې ویني څه دا نږدې خلک زه نه وینم دیوال خو څه کوي دا نږدې خلک چې دا یو معمولي کنکای حجاب واقع شي موږ نه وینو هغه مو محدود زمانه پورې رسیږي محدود مسافې پورې سمام هم اورېدل هم تر محدود مسافې پورې دي او هلته بیا داسې مقام ته رسیږي دا کشف چې پیدا کېږي چې شي نه پیدا کېږي کشف البری لیکي چې دغه انسان چې باطن سینه صفا شوه لوح محفوظ درته پکې نقش دي هغه عکس ښکاره شي حضرت پیغمبر علیه السلام اول چې الله پیدا کړو قلم پیدا کړو اولیت اضافي ده اولیت حقیقي نه ده ځکه دغه مخکې عرش عظیم و اوبه وې او هوا وه او اصلي حقیقي اولیت هغه نور محمدي ده صلی الله علیه وسلم ده چې الله پیدا کړی خو چې قلم پیدا کړو ورته یې اکتب هغه ورته څه ولیکم ما کان وما یکون ما هو کائن الى الابد دا ټول ولیکه د دنیا د ابتدا نه تر قیامت چې څه واقعات پیښیږي دا ټول هلته ولیکل شو حضرت پیغمبر علیه السلام مازدیګر لمونځ یوه ورځ وختي وکړو بیا تر ماښامه پورې لګیا ده د قیامت تر وقوع پورې دا واقعات چې راځي دا نن چې کومې فتنې پیښیږي دا واقعات هلته 1400 کاله مخکې بیان کړي دي دا د څه شی نه و هغه لوح محفوظ ورته کشف شي هلته خو هر څه لیکلي دي دا چې باطن شیشه صفا شوه نو هغه کلیدی کېږي که شیشه باندې خاورې پرتې نو خپل نږدې مخ هم نه پکې ویني سړی او کشف النبوت
کشف الولایت کې فرق شته. کشف النبوت دا دلیل حجت قطعی ده او کشف ولایت چې دا حجت قطعی نه ده. حضرت قاسم بن نانوتوی صاحب او ورسره خادم علادار دا روان دي د یو جیل د افسر سره کار ده. دا شاګرد ورته وی چې د اولیاءو ته کشف کیږي کنه، که کشف کیږي نو حجت قطعی ولې نه ده لکه د انبیاءو کشف، که نه کیږي نو دا کتابو کې د کشف خبرې ولې راغلي دي؟ دا دروغ دی لیکلي دي. یو ورته ویل ما ته چیرې روان یم؟ وایي جیلر سره د ما ته کار ده، د جیل د افسر سره. دغه ځای نه تر هغه ځای څومره مسافه پاتې ده؟ وایي تقریبا 200 قدمه. وایي احتمال د زیادت و نقصان شته پکې که نه؟ وایي او ځکه اټکلي خبره د لرې مسافه ده خو دا تخمینا تقریبا 200 قدمه به وي. نور یې څه نه ورته ویلې. کله چې هغه دیوال ته ورنږدې شو 4 قدمه ځای پاتې شو، نو بیا ورته اوس د دیوال پورې څومره مسافه ده؟ وایي 4 قدمه. وایي احتمال د زیادت و نقصان شته پکې؟ وایي نه، خو هغه په سترګو لیدی کېږي. وایي دا د کشف النبي او کشف الولي فرق ده. نبي ته هغه لوح محفوظ دي داسې نږدې نه لیدی کېږي لکه بیت المقدس دار د ابي عاقل ته ورته راغی او ولي ته د لرې نه لیدی کېږي. نو کشف د نبي حق ده، حجت قطعي ده، خوب حجت قطعي ده. او کشف دی ولي چې د هغه حجت قطعي نه ده، ځکه احتمال د خطا شته چې هغه دیوال باندې چې بورډ لیکلی د دغه ځکه نه کله سړی هغه ټکي صحیح په صحیح طریقه باندې درک نه کړي نو څه خطا پکې راځي، تقدیم و تاخیر پکې راځي. اما شی شته، داسې نه ده چې د دغه څوک وایي انکار کوي. دا ډېر حاضر جواب و. یو ورځ د ریل سټیشن کې ولاړ ده ریل ګاډي، یو مشهور ریاضي خوان هندو راغی چې دنه پښتنه وکړي په ریاضي وکړي. وایي تاسې مسلمانان وایي چې الله تعالی لوح محفوظ کې د دنیا چې څو شیان پېښېږي دا یې ټول لیکلي دي. دا تخته چیرې ده څومره ده؟ ما خپل معلومات د مادي زندگی د هندو ورته د مادي زندگی دومره دي چې زه د خپل حالات ولیکم نو چې په مځکه باندې اوار د خط اوار ویړ کې کاغذ ویړ کې 1 میل نه 2-3 میل اندازه د ما معلومات چې د مادي زندگی 500 کلو عمر د تقریبا د ما اچولې کې دومره اندازه لیکل کېږي. نو د یو انسان چې دومره معلومات دي د واقعات دي چې دته یاد دي، نو د ټول دنیا د انسانانو افعال او اخلاق او ارث چیرې کې چې دا تخته چیرې ځایږي. دور ټول د ته چې خپل معلومات خپل ژوندۍ د 500 کلو چې ولیکې 2 میله یا 3 میله اندازه مسافه په ډکیږي، دا چیرې دي؟ کوم ځای نه لیکي؟ وای دا د ما په دماغ کې محفوظ دي. دور ټول بس جواب خپل ورکړه. اته یې ور سر دومره ده، بیا په سر کې د دماغ کوپرې دومره ده، د نن سبا امریکات نه دي. په دومره دماغ کې تا دومره شی ځای دی چې 2 میله کې ځایږي. د الله تعالی په خزانو کې بیا څنګه د تا استبعاد راځي چې هغه لوح محفوظ کې د دومره شی نشي ځای. غرض دا ده چې باطن صفا شو، د باطن د صفایي د وجه نه بیا د انسان اشتباهي امورو نه اجتناب پیدا کېږي. دا حدیث باندې چې عمل راشي دوم د کامیابۍ د ټول دین راجع درته کېږي. او دریم حدیث مبارک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. نبی علیہ السلام د انسان د کمال د ایمان لوی علامه دا ده چې لا یعنی کارونه پرېږدي. موږ تاسې یعنی کې وخت یې تېرېږي که لا یعنی کې اوس دغه کې فکر وکړو. یعنی او لا یعنی څه معنی؟ مقصودی امور چې د کوم غرض دپاره الله پیدا کړي یو هغه یعنی ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. ابن عباس رضی الله عنه وی پیدا دي الله د معرفت لپاره وي، د الله د بندګۍ لپاره وي. او وخت په چې کې تیرو مجلسونه چکرونه دنیایي معیشتونه په د خپل ژوندۍ کې دا یو شو روز کې عوام څه کو چې ملا او طالب خپل ژوندۍ ته وګورو. دایموګه دا 24 غنټې 24 غنټې کې په مایعنی کې څومره تیریږي، په مالایعنی کې څومره تیریږي. په ټول شواروز کې لوی عبادت موږ 15 وخت لمونځ ده. د 15 وخت لمونځ باندې یو غنټه تیریږي. بیا هغه لمونځ په کوم کیفیت کوو؟ لمونځ څنګه عبادت ته موږ په څه خل کیفیت کوو؟
لمونځ یو داسې جامع عبادت ده. په څو حیثیت باندې سره خبرو کې په یو حیثیت باندې د ټولو عباداتو مجمع ده. د روژې نمونه شته پکې، د زکات نمونه شته پکې، د حج نمونه شته پکې. ارکان د اسلام دي که نه؟ د دغو ټولو نمونې دي پکې. خوراک چکاک جماع پکې بند دي په لمانځه کې. دا وایي د روژې نمونه ده. پاک لباس اغوستل په پاکو اوبو باندې اودس کول دا د زکات نمونه ده. استقبال د قبلې طرف ته درېدل دا د حج نمونه ده. کلمې د شهادت د اسلام د پنځو بناو کې د اسلام نمونه ده پکې. په بل طرف باندې چې دغه لمانځه ته وګورو، د ټولې دنیا دا ونې چې ولاړې دي دا د انسان په لمانځه کې چې قیام ده، دا قیام عبادت د اشجارو ده. د ټولې دنیا دا ونې چې څومره ولاړې دي د یو عبادت د قیام په حیثیت باندې ده. د ټولو نباتاتو د ونو نمونه په لمانځه کې قیام ده. ټول حیوانات او ټول مرغان د یو عبادت د رکوع په شکل کې ده. ګورئ موږ تاسو چې په رکوع شو شکل د حیوان سره تشبیه راځي، د مرغه سره تشبیه راځي. د یو ټوله زندګي عبادت د رکوع په کیفیت کې ده. د مسلمان په لمانځه کې د ټولو حیواناتو او د ټولو مرغانو د عبادت نمونه په رکوع کې راځي. او سجده څومره حشرات چې دي په مځکه پراته حیوانات چې دي لکه مارانو، لړمانو، دا نور حشرات چې دي چمجانو په مځکه باندې ګرځي، زر قسمه مخلوقات دي. 600 قسمه په دریابو کې زندگی کوي او 400 قسمه په وچه کې زندگی کوي. دا چې څومره په مځکه پراته حیوانات دي د دغو عبادت د سجدې په کیفیت باندې ده. په دغه لمانځه کې کیفیت د سجدې ده. د ټولو حشراتو د عبادت نمونه ده پکې. او قعود ناستای دا د غرو او د مځکې عبادت ده. هغه همیش ځای په ځای ناست دي. د خدای پاک عبادت په دغه کیفیت باندې کوي. تسخیر دغه کیفیت باندې ده. د دغه ټولو غرو د عبادت نمونه، د دغه مځکې د عبادت نمونه مسلمان ته د لمانځه په حیثیت کې ده، په ناستې کې تشهد کې ده. داسې جامع عبادت چې خدای پاک ورکړی د تسبیح او تهلیل چې سبحان الله ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى وي، دغه د ملائکو د عبادت نمونه ده پکې. هغه ټول وخت خدای پاک په تسبیح او په تکبیر او په تهلیل باندې لګیا دي. د ملائکو د عبادت نمونه شته پکې، د ونو د عبادت نمونه شته پکې، د مرغانو د حیواناتو د عبادت نمونه شته پکې، د حشراتو د عبادت نمونه شته پکې، د غرو د مځکو د عبادت نمونه شته پکې. اوس په دغه جامع عبادت کې باید سړی څنګه حضور برابر کړي چې د ټولې دنیا د عباداتو یو نمونه جامعه ده. څنګه حضور پکار ده چې سړی څنګه لمونځ باید وکړي. هر رکن کې ځان ته حضور پکار ده، نیت پکار ده. اگر که عام علما خو دا وي چې په یو جز کې چې رکن اول د تحریمي په وخت کې سړی نیت برابر کړي نو امید شته چې دا لمونځ خدای پاک قبول کړي. خو پکار ده چې په هر رکن کې ځان ته سړی نیت وکړي، حضور برابر کړي. اول تکبیر چې سړی لاسونه غوږو ته پورته کوي نو په دغه وخت کې به دا تصور کوي چې کبریا او لویي د الله نه سوا مخلوق کې هیڅ چاته نشته. دا لاسونه پورته کولو کې د بل نه نفي ته اشاره ده. کبریا او لویي د الله نه سوا بل هیڅ چاته نشته. او بیا یې په خوله چې بیرته وایي الله اکبر، دا کبریا الله ته ثابتوي. خو عین حال کې به دا نیت هم کوي دا لاسونه موږ داسې پورته کړو غوږو ته، دا د لاسو شاته شي. سړی دنیا او عقبا دواړه شاته باید وغورځي. د لمانځه په حال کې داسې حضور برابر کړي چې زه خدای متعال ته مخامخ ولاړ یم، الله په سترګو وینم. اوس نو دنیا هم شاته وغورځي، آخرت هم شاته وغورځي، په یو ټیم سوچ کې صرف خپل محبوب ته متوجه شي. او بیا چې په ولاړې ودرېږي لاس په نامه باندې کېږدي، دلته به نیت دا کوي چې زه غلام یم د الله، لکه آقا ته د دنیا هغه غلام چې خپل چښتن ته د خدمت په حال کې لاس په نامه باندې ولاړي او فرمانبردار او مطیع وي. د لمانځه په حال کې خپل مالک حقیقي ته سړی درېږي، خالق ته سړی درېږي، رازق ته سړی درېږي، هغه خپل معبود ته سړی درېږي، خپل چښتن ته درېږي. نو دا نیت به کوي چې زه غلام لاس په نامه خپل چښتن ته په ادب ولاړ یم. چې کله رکوع ته ځي سړی
د رکوع په حال کې به خپلو تقصیراتو ته پام کوي او داسې حضور به کوي لکه د شرمندګي په حال کې چې د وخت پاچا یا بادار دی او غلام د غلام نه تقصیر شوی وي هغه بادار دته خوش کې کوي نو دای د خجالت ته سر پورته نه نیسي ځکه ته لاندې ګوري چې رکوع ته دې سړی به داسې تصور کوي ځکه هلته خو دا تصور کړی چې زه خپل رب ته مخامخ ولاړ یم اوس د خپلو تقصیراتو تصور وکړي د شرمندګۍ د وجې نه مخ لاندې کړي او یا په الفاظ دیگر داسې نیت وکړي لکه مجرم سړی چې موږ تاسې لیدلي قتل یې کړی وي بیا په ننواتې باندې ورشي نو هغه ته وایي چې اما غاړه او د تا توره نو دا سر داسې ټیټولو کې لکه د الله حکم ته داسې فرمانبردار تصور وکړي چې الله غاړه مې تا ته یې کېده ته چې هره قضا را باندې نافظه کوې ما ته په سترګو منظوره ده او د سجدې په حال کې چې سړی سجدې ته ځي نو الله عقل دومره حضور به برابري یا داسې لکه هغه لوی مجرم چې کله په اخلاص توبه باسي نو سیر په سرجټي باندې نه په مځکه باندې پازه کش کوي په خط بینی په پازه باندې خاوره باندې خط کش کوي نو هلته دا تصور پسې وکړي هلته خو د شرمندګي نه سر په رکوع کې ټیټ ونیسي د سجدې په حال کې بیا دا چې ای خدای متعالی ما توبه ده په توبه نصوحه په دا خاوره مې دغه د خطر ته کش کړو بیا بل وخت کې ګناه نه کوم او یا دا چې د رکوع په حال کې د خپلو تقصیراتو تصور وکړه خپل جرم دې په ذهن کې راوست او خپل مالک ته ځان مجرم درته تسلیم دې کړ نو بیا د ده د رضایت لپاره لکه سړی چې د خپل محبوب رضایت غواړي د محبوب په پښو کې سر کېږدي دلته داسې تصور وکړي لکه الله تعالی ته په پښو کې سر کېښودل الله خو جسم نه لري خو د رضایت لپاره چې خدای پاکه زه خو ډېر مجرم یم ډېر قاصر یم خو تا ته مې سر په پښو یې کېښی ده ته مې معاف کړې او بیا چې تشهد حالت راځي هلته دومره عقل دومره حضور پکار ده لکه هغه خادم چې د مولا په مجلس کې د خدمت په نیت ناست وي تکیه نه کوي منتظر وي حکم ته چې څه خدمت حکم به راته کېږي نو ناست په دغه کیفیت چې اوس د الله د طرف نه ماته هر عبادت حکم کېږي زه ورته منتظر ناست یم بیا چې د سلام ګرځي نو داسې خیال وکړي لکه اول تحریمه کې احرام غوندې کیفیت چې په حج کې احرام سړی وتړي او سلام کې لکه د احرام نه چې سړی فارغه کېږي چې د دغه عبادت نو زه اوس خلاص شم خوراک چکاک جما او اهل ارعیت دا ټول ماته روا دي اوس دغه حضور چې سړی برابري نو داسې مقام سړي ته پیدا کېږي چې حدیث جبریل کې راځي مل احسان مل ایمان او مل اسلام اخص خو دیږي چې سړی ټول ذکر کوي خو درېمه پوښتنه کې جبرائیل امین چې د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي مل احسان دی جواب کې ورته ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته د الله عبادت په داسې حضور کې لکه ته چې الله په سترګو باندې وینې څوک چې خپل استاد ورته ګوري دا کشران کنکي هلکان چې د لښتې د زوره سبق ویایي د ډاره سبق ویایي نو چې استاد مخامخ ورته د کتاب نه سر نه پورته کوي د قرآن شریف نه سر نه پورته کوي د سپارې نه سر نه پورته کوي نو الله ته چې سړی داسې په حضور ودرېږي اصل کې علت خو د هغه شاګرد چې د خپل استاد په حضور کې محنت کوي علت دا نه ده چې شاګرد استاد ویني اصل کې علت دا ده چې استاد مې ویني نو ځکه دا دوم ځای پسې ذکر کېږي په لم تکن تراه فإنه یراک که ته یې نه وینم دی خو دې ویني په هر حال کې پټېدی خو نه شي خو که ته یې ووینې بیا ولې حضور برابروې ځکه یقین دې شو چې خو هغه د مخامخ راته ګوري ویني مې نو که ته یې وینې که نه وینې دی خو دې ویني دا د مشاهدې حالت دا کله سړي ته پیدا کېږي موږ الحمدلله بعضې ملګري کله موږ ته وي چې سجدې په حال کې داسې کیفیت راته پیدا کېږي لکه الله تعالی چې زه په سترګو باندې وینم دا کیفیت محسوسېږي دا د پټې خبره نه ده رشید احمد ګنګوهي صاحب خپل پیر ته لیکي چې ما ته اوس داسې کیفیت پیدا ده چې د لمانځه په حال کې لکه الله چې ما سره غېږ نیسي محبت را سره کوي داسې یو کیفیت ما ته پیدا کېږي دا کیفیتونه که په لمانځه کې پیدا کېږي که په روژه کې یو ذوق پیدا کېږي که تلاوت کې یو ذوق پیدا کېږي دا هلته پیدا کېږي چې زړه صفا شي دغه شیشه چې صفا شوه نو مشاهده موجودېږي
چې مشاهده موجوده شوه استغراق پیدا کېږي، خوند پیدا کېږي. حلاوت ایمان، حلاوت موږ بخاري شریف حدیث کې خو چې حلاوت ایمان به هغه څوک پیدا کړي چې دا درې شیان په ده کې موجود وي چې الله او رسول ده ته تر ماسوا ټولو نه محبوب شي، تر ځان، تر مور و پلار، تر اولاد، تر اهل، تر دنیا، تر هر څه نه محبوب شي. موږ اوس خپل محبت ته وګورو د الله او رسول سره څومره محبت دی موږ هغه ته راته وایي موږ څه کوو، یعنې هغه ته راته وایي موږ څه کوو. د ځان سره محبت ډېر ده که د الله سره محبت ډېر ده؟ د رسول الله سره مو محبت ډېر ده. دا حلاوت کې هغه اوږد حدیث کې اوږد تحقیق ده. علما د علم ظاهر خو دا حلاوت معنوي کوي. دا معنی چې انسان د عباداتو په حال کې دا تصور به کوي که دا عبادت په ما باندې ظاهره بوج ده خو عاقبت ډېر نیک ده، جنت خدای پاک راکوي، ابدي زندگی به برابرېږي. لیکن د تصوف په اصطلاح ویل کېږي حلاوت حسي پیدا کېږي. لکه یو چاته چې د شاتو په څکلو کې خوند پیدا کېږي، د میوې په خوړلو کې خوند پیدا کېږي، اهل الله ته په عباداتو کې دغسې ذوقي خوند پیدا کېږي. یو ملګری د موږ ارغندې خلیفه مبارک قدس الله سره زیارت ته لاړ، بیرته چې راغی نو ماته کیفیت بیانوه، وایي په تو هلته چې کېناستم په دې مراقبې په حال کې داسې کیفیت ماته پیدا شو، ټول وجود ته مې داسې خوند پیدا شو لکه دا د اړو ویښته نه چې شات ما بدن ته ننوځي، صرف د ژبې خوند نه ووایي، ټول بدن مې داسې خوږ شو لکه دا د اړو ویښته نه چې بدن ته د ما اصل شات ته راننوځي. دا چې حلاوت ما حسي نه وي بیا تکلیفونه څوک نشي برداشت کولی. صحابي مبارک په پیره ولاړ ده. اوږده قصه د غزوه د بني مستلق نه چې راوګرځېده په مجاهد پیره کوي. حضرت نعمان بن بشیر حضرت عمار ورته پروت ده، کافر د شا نه راغی چې ویلي چې د مسلمانانو پیردار ولاړ ده، یو غیشه یې ویشت په بدن باندې غیشه ننوت، دی لمونځ نه پرېږدي. بل غیشه یې وویشت، دریم غیشه یې ویشت، خو لمونځ یې مختصر کو، سلام یې وګرځو، ملګری یې راویښ کړو. چې کافر غږ واورېدو نو منډې یې شروع کړه چې دا خو راباندې خبر شوه. دغه حضرت عمار چې د وینو ته وکته نو ورته یې ولې د اول وارې زه په ما غږ نه کوه. ده ورته ویل ما صورت کهف شروع کړی و، دومره خوند وکړي ګوره غیشه په بدن نه نوځي، وایي حلاوت حسي چې نه وي دغسې څوک برداشت نشي کړی، دومره خوند وکړي هلته چې ما هغه نه شوی پرېښی. خو دا لمونځ مې مختصر کو په نبي علیه السلام وډار شوم چې شانه نور کفار نه وي، داسې نه وي چې حمله وکړي. نبي علیه السلام صحابهو ته تکلیف ورسېږي. حضرت امام بخاري په لمانځه ولاړ ده چې کله لمانځه نه فارغ شو چاته وایي ته مې دا شا وګوره چې دا کمیز کې مې څه شی دي. چې وکته غومبسه د 14 ځایه چیچلی، 14 ځایه په لمانځه ولاړ، 14 ځایه غومبسه چیچي دی لمونځ نه قطع کوي. ولې په لمانځه کې یو خوند ده ورته. موږ میاشئ چې په پښه کښېني نو په ولاړې خو پښې سره مخو رکوع ته چې لاړ شو چې په هلته میاشتې په لګیا د رکوع نه لاس ور ټیټوو د زنګانه نه هلته یې په هغه ځای باندې وي. د یوې میاشتې د چیچلو طاقت نه لرو، د یوې ورځې او د یو سپږې د چیچلو طاقت نه لرو. دستي په لمانځه کې دننه چې بدن مو معمولي کاو کې خارش وکړي هغه ځای دستي ګرو او د 14 ځایه غومبسې چیچي دی لمونځ ته تغییر نه ورولي. ولې وایي په دا لمانځه کې یو خوند ده، خوند. سلام ګل خلیفه صاحب قصه کړه، وایي موږ مدرسې یو طالب ډېر صوفي او عاجز طالب و، ژمي موسم ده، د وطن واورې دي، ساړه موسم ده، دی هلته تلاوت لپاره د یو څېړۍ بیخ ته کښېني، پاس واوره په پرته ده، لاندې تلاوت کوي. چا وایي ما ته ویل چې دا طالب غریب ساړه به یې مړ کړي، هره ورځ هلته وځي هلته تلاوت کوي. زه وایي غلی غلی د شا نه ورغلم، دی تلاوت په حال لګیا ده ژاړي. چې کله تلاوت بس کړو نو ما ورته ویل چې طالبه خو کوټې هم تودې دي، که کوټه کې ملګري غږېږي مجلس کې تلاوت نشي کولی، خو جومات هم ګرم ده، توخانه ده، په جومات کې تلاوت کوه. وایي ته ویلې نه دا ځای ښه ده، خو ما وایي کلک کړه چې ولې دا ساړه دا تکلیف. ذاتي ویرتي ویلې چې زه تلاوت شروع کړم په ساړه بیا نه پوهېږم. داسې کیفیت ما ته پیدا شي لکه جنت چې زه په سترګو وینم، د جنت میوې لکه زه چې په سترګو باندې وینم، زه بیا دغه ساړه او په دغه تکلیف باندې نه پوهېږم. غرض دا ده چې دا هلته پیدا کېږي چې هغه حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی چې لا یعنی نه ځان وساتي. موږ ټول وخت په لا یعنی کې تېرېږي
مجلسونه فضول دي بې فایدې، چکرې بې فایدې، مازدیګر د ماښام وخت فرض تقدیري و د نفل هم کې ناروا دي. نفل فرض تقدیري وخت دی، موږ طالب و ملای چیرې تیرې دا ملګري دي وظیفې مرید وي طالب وي ملای چې وظیفې پوښتنه وکړي کال په لطیفه کې تیرې 2 کاله یې تیرې دي وظیفې درک نه لګېږي پوښتنه تر وکړي ولې کتابونه مې ډېر د مطالعه کوم مازدیګر ماښام چې کوي د مازدیګر تر ماښامه چې هغه عمده وخت ده رب کریم یې واذکر اسم ربک بکرة واصیلا د الله نوم سهار و بیګا یادوه دا د دغه دوه وختو تخصیص په ذکر کې خصوصا د قرآن کې راغلی ده چې کوي ولا هغه وخت کې ملګري یو چکر باندې وځو دغه مدرسې به طالب یې مازدیګر به په کسلاق کې هلته په هوټل کې خوراک کوي سړک په غاړه باندې به چکر وي چې هغه عمده وخت مهم وخت دی موږ هغه موږ په دغه فضولو تېرېږي یا به په کرکټ تېرېږي یا به په فوټبال تېرېږي یا به په والیبال تېرېږي یا به په چکرو باندې تېرېږي وخت ټول برباد هغه فرض تقدیري وخت سهار د لمانځه تر مرخطو که سړی کېني په مراقبې باندې او ذکر باندې خدای پاک ته قبول شوي حج او عمرې غوندې ثواب ورکوي نیمه ګنټه ټول وخت نه ده حج ته چې ځې کم از کم 3 نیم لکه روپۍ خرچه کېږي یوه میاشت 4 شپې دې په لګېږي دلته په خپل کور کې په خپل جومات کې په خپله کوټه کې دغه ثواب خدای پاک درته نصیب کوي خو موږ وخت چیرې تېرو په څه شي تېرو که عوام رونه دي چې سلام ګرځئ چورت په دکان کې وي په موټرو په کاروبار کې کور ته چې راځي ښځې به خامخا چای وختي ورته پوښ کړی که ناوختې بیا یې ویي کنځاوي دي ولې ما دکان او د موټرو کاروبار خرابېږي نه ښځې ذکر ته پرېږدي نه خپله ذکر کوي زه دا هلته طالبانو ته کله وایم بعضې وخت کې بعضې کمرو ملګري په دومره انداز باندې حارسان وي چې موږ جمع درو چړي هلته چجوک مخکې په کېږدي د سهار جمع چې درو چې سلام ګرځئ نو هلته چای پوخ کړي دغه وخت په چایو په لټپېرو په دغو باندې تېر کړي سهار مجاهد ده وظیفې د حضرت صاحب مریدان دي ما نه بیعتونه کړي تجدیدونه یې کړي دي د مشترانو خلیفه صاحبانو مریدان دي ما نه تجدیدونه کړي وظیفې ولا خو جهاد کاروبار ده نه ورته خلاصېږو نه څنګه نه خلاصېږي قرآن کې خو خدای پاک مجاهد ته خصوصي وایي سورت انفال کې چې هغه بنیادي اصول د مجاهدینو د کامیابي دي الله چې ذکر کوي فاسبتو واذکروا الله کثیرا نور خبرې نه کوم دا یو ځای د ذکر درته بیانوم هلته خصوصي خدای پاک حکم دی ډېر ذکر کوي ذکر به ډېر کوي ولې د الله په ذکر سره د الله نصرت متوجه کېږي فاذکروني اذکرکم د مسلمانو کامیابي په عدد ده که په عدت ده په اسبابو ده عدت که په عدد ده په سړیو ده خو نه په سړیو ده نه په اسبابو ده د الله په نصرت ده د الله په نصرت ده غزوه د موتې ته مجاهدین ورځي 3000 کسان مقابلې ته 2 لکه کافران راوتلي صحابه چې خبر شو نو په خپل منځ کې مشوره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته آل ورکو چې دومره ډېر راوتلي دي او که څه وکړو څو شپې په دغه کې تردد د اخر حضرت ابو عبیده ابن جراح یو بهترین تقریر جذبهي تقریر کوي په تقریر کې دا ورته موږ تاسو په دین جنګېږو که په سړیو جنګېږو دغه خبره ته تاسو پام وکړئ موږ په دین جنګېږو د دین په نصرت الله په نصرت جنګېږو که په سړیو جنګېږو خلکو سر خلاص شو چې نصرت الهي وي 314 کسان په بدر کې یو څو اسلحې ورسره څو کان ورسره 2 آسان ورسره زر کافران ماتوي دا په څه باندې وو نو هغه مجاهدینو چې دا سر خلاص روان شو د 2 لکه نفرو کفارو مقابلې ته 3000 کسان ورغلل اخرم فتحه خدای پاک مسلمانانو ته نصیب کړه ولې تاریخ چې وګورو پیغمبر علیه السلام په غزواتو کې هر ځای کې چې سهار به حمله کوله ټوله شپه خدای ته په ژړا او په ذکر تېروله که نه تېروله د الله نه نصرت غوښت که اصلحو نه نصرت غوښت او دام اسباب دی واعد لهم استطعتم قرآن حکم ده اسباب هم برابره خو ورسره اعتماد به په اسبابو نه وي اعتماد به د الله په نصرت وي او د الله نصرت چې متوجه کېږي په مطابقت شریعت متوجه کېږي ځکه په احد کې فتح د الله د طرف نه مجاهدو ته موجوده شوه خو
خو چې یوه امر خلاف یې وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه شکست سره مخامخ شو ګټلی جنګ وبایلل شو غنیمتونه د لاس نه پاتې شو بیرته ختم شو اویا نفر کې شهیدان شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم کې زخمی شو د شهادت اوازونه یې خپاره شو داسې غم په مسلمانانو راغی چې پېغې دغسې غمونه ورپه راغلی اویا ځایه درې اویا ځایه درې اتیا ځایه زخمی شوه 11 12 14 ځایه یو مجاهد زخمی شو د یوه امر خلاف راغی نو سړی چې د خدای د رضا غواړي د الله دین غواړي نو هغه ولایاني کې وخت نه تېروي که جهاد کې که په مدرسه کې که په بازار کې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله اهل الله هغه خلک دي چې تجارت او بیع د خدای د ذکر نه غافل کوي د دل بیان او دست بکار زړه کې به الله الله وي او په خوله باندې به د تجار سره لګیای حضرت شاه نقشبند صاحب حج ته تللی و دوه نفرو ته متوجه شوم یو سخت لوی بهمته انسان و او یو ډېر لوی همتي انسان و بهمتي انسان هغه د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی و ټول سوالونه یې د دنیا کړه د آخرت یو سوال هم نه ده کړی نو سخت بهمته په ټول عمر یو وارې حج ته راغلی بیا د الله حرم ده بیت الله د هغې په پردو پورې لاس نیولی صرف د دنیا سوال کوي خو همتي سړی مې په مینا کې ولید د 500,000 دینارو سودا یې وکړه خو زړه یې یو سکنډ هم د خدای د ذکر نه غافله نه شو موږ ته الله څه وایي ما لایاني کې لایاني دپاره پیدا یو که یعنې دپاره د لمونځ روژه زکات حج جهاد دا اعمال دا خو محدود وختونه یي شهر ورځ کې 15 وخته لمونځ جهاد کله په ټول عمر کې څوک نه یي پکې ورغلي حج کله په ټول عمر کې چا نه یي کړی نه یي په پر شوی نه یي مسکین وي بیا نو په دا 15 وخته لمانځه باندې وخت په یعنې کې راغی نو وی چې اذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم چې لمانځه نه فارغ شو په ولاړې به هم ذکر کې په ناستې به هم ذکر کې په پروت کې به هم ذکر کې د انسان څو حاله دي په یا ولاړې یا ناستې یا پروتي الله په هر حال کې ذکر غواړي ولې عبث خدای نه پیدا کړی اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا خیال کې چې عبث مې پیدا کړي دا ټول نظام چلیږي او دغه عبث چلیږي بے مقصده چلیږي الله وی ویښیار خلک څوک دي موږ ویښیار څوک بولو چې دنیا ډېره ګټي چالاکه ډېرې مسلمانان ښه خطا کوي لمونځ دې نه کوي روژه دې نه نیسي پلار هم هغه زوی ته ډېر ویښیار او ډېر په شفقت ګوري چې دنیا ډېره ورته ګټي نور حلال او حرام نه ګوري ای موږ استاد یې ویلې ملایانو کې چې دنیا حس موجود نو دی وي اخون لره دی پي وي کدي خري وي کدي سپي وي خو صرف پي غواړي نور دای نه غواړي چې حلال دي که حرام دي وی خيار سړی هغه ده چې ګاټ تر لاړ نه کاروبار په مخ باندې لاړ ډیر وی خيار او رب کریم څه وی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب اولي الالباب وی خيار څوک دي د اسمانو د مځکو په نظام کې وی خيار او خلکو ته دلایل دی عبرت دي څوک دی ویخیار الله خپل تفسیر کې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم چې په ولاړم ذکر کې په ناستم ذکر کې په پروتم ذکر کې الله یې دا ډېر ویخیار حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا چې په باغچو د جنت تیریږي څه کې وڅرئ څه وخورئ صحابه کرامو پوښتنه وکړه باغچې د جنت چی دي وایي حلقې د ذکر دي دلته محدثین کرام لیکي تاسو وای پام وکړئ چې په باغچو د جنت تیریږي څه کې وڅرئ دا څرل په حیواناتو کې استعمالیږي که په انسانانو کې حیواناتو کې اوس د حیوان سره وایي دلته یو عجبه تشبیه د نبي اسلام یو عجب مبالغتن حکم کړی چې حیوان وګه غوایي په یو خش نه فصل باندې ورغه شته شوتله باندې ورغه دای په یو ګولو دوه ګولو درې ګولو کې پایت کوي چې څوک راګرځي دای ته راګرځي چې په خوراک بنا وکړ به ویلو به ټکولو هغه خوراک بیا پرېږدي چې تر څو پورې ټانګ شوی نه وي تر هغه وخته خو یې نه پرېږدي وایي اشاره ده دې ته د خدای په ذکر کې به دومره حارس لکه هغه حیوان چې هغه شنه فصل ته ورګډ شو او په زور چې څوک ویل ټکیم دای به د خدای بندګي نه پرېږدي د الله ذکر به نه پرېږدي ځکه نبی علیه السلام دومره ذکر کوي چې خلک د لیونۍ ګمان در باندې وکړي
هارون رشید صاحب حج ته روان و لیر کې خلک استقبال ته راوتلي دي دنیا امیر المؤمنین ده حج ته ځي کوفې نه روان د مکې معظمې ته ځي پاچا دې وخت ته بډي ګټان ورسره دي په ښه اوښ باندې سپور کړی دا په اوښ باندې کجاواد په هغه کې ناسته او پردي برسیره په پرتې دي چې لمر یې ونه وایي خلک استقبال ته راوتلي یو لیونی بهلول مجنون هم راوتلی خلکو په هغه پس خندون هم شروع کړه ته لیونی هلته د دنیا امیر المؤمنین را روان ده ته مخې ته راوتلی وایي ما څه کوئ کله چې هغه راغی د برابري ته راورسېدو دا لیونی ورته ویي د خلکو په اصطلاح لیونی یا امیر المؤمنین بیا ورته ویل یا امیر المؤمنین ده دا پرده د سر نه لرې کړه سر یې ورته راپورته کړو لبیک یا مجنون په خدمت ولاړ یم تا ته یې لیونی څه ویایې ده ورته ویل ما ته خو چې حدیث مبارک را رسېدلی په یو حدیث کې خو دا و چې پیغمبر علیه السلام چې حج ته ډېر په عاجزي روان و په کوم اوښ باندې چې سپور و هغه کته یې زړه وه کوم څادر چې په هغه اوښ باندې پروت و د 4 روپۍ اندازه قیمتي و هلته الیکه الیکه نارې نه وې چې بډي ګاټان مخ ته ومنډې وې چې هله رسول الله را روان ده لیارې وکړئ ته د خدای حرم ته روان یې او دا دبدبو ته وګوره هارون رشید صاحب خو نیک پاچا و ولی الله و نو په ژړا یې بنا وکړه سخت ډېرې وژړل بیا دا لیوني ته وی تا خو عجبې خبرې وکړې ته لږ نصیحت نور هم راته وکړه هغه په عربي کې اشعارو کې نصیحت کې ورته وی اول شعر مضمون دا ده وای په دغه قدرت او په دغه دنیا مه نازېږه دا پانی بې وفا دی بقا نه لري دا نه پاتې کېږي او دوم شعر کې ورته وی چې د بل کټ دې په ولې واخیست نو په دې پوه شه چې سبا به په تام دا ورځ را روانه ده ته به مرې په دنیا کې د پاتې کېدا نشته تا جنازه به هم بیا خلک کوي ده بیا ښه ډېر وژړل بیا ورته ویل خلکو تا لیونی بولي زما مطلب دغه ځای ده ته خو داسې بېکارې خبرې کوې ده ورته ویل خلک مې چې لیونی بولي هغه مې نه پېژني ته خو ولي الله یې ته مې څنګه لیونی بولې ما خلک په دې لیونی بولي چې ما شپه ورځ د خدای ذکر ته ورکړې دنیا مې شاته غورځولې خلک بیا چې لیونی ده زه د الله په ذکر کې مستغرق یم دا طبقه د تصوفو کې یوه ډله چې هغه سیر الا الله یې تام شي د الله د انواراتو مشاهده ورته موجوده شي استعداد کم یې بیرته نزول ونه کړي نو مستهلکین ورته وایي دا ذات لیونی غوندې خیرن کالي او ببر بریتون او سر ککړ پکړ او په بازارو کې د لیوني په شکل باندې ګرځي خلک یې لیونی بولي دی همیش د الله د انوارو په استغراق او په مشاهده کې وي نو نبی اسلامي دومره ذکر کوي چې خلک د لیونیو ګمان در باندې وکړي داسې ذکر کوي لکه حیوان چې فصل ته ورګډ شي او موږ ذکر دا اوس راوتلی یم بېګا ماته یو ځای کې شپه وه سهار ما دا نور خلیفه صاحبان هم راسره وو ما له دا ملګرو سره چې وظیفې وکړو دی خو نه راځي خو موږ به پسې راځو وظیفې مې د یو سره وظیفې کړې 15 تیپې دي دغه کې د یوې هم نشته چې چیرې یې کې کوم ځای کې کې هېڅ اثر نه معلومېږي نو ما پوښتنه تر وکړه دا وظیفې څه وخت کې وایي سهار لمانځه نه بعد څومره وخت یو 10 منټه یې کم څنګه یې کې وایي 500 ته په یو وار پام کوم چې تا خو 500 سره لګیا دي ما ورته وخندل ما له خدای رضا غواړې د الله دوستي مقام پیدا کړې 15 وظیفې د 10 منټه نو په وظیفه باندې 2 منټه شو 2 منټه الله خدا وی چې په ولاړم ذکر کا په ناستم ذکر کا په پروتم ذکر کا الله خدا وی موږ په شواروز کې 2 منټه دی ولته پیته ورکو بیا شکایت پیر نه چې ما پیر ناقصه ما وظیفه زه په وظیفه نه پیګم دا په روزم چارته ویلې د نشي خلیفه صاحب یو مرید بلې طریقې ته تللی اوس وایي بېرته راګرځېدلی وایي ما پوښتنه ترې وکړه چې تلې ولې وایي زه په اثارو نه پوهېدم و چې په اثارو نه پوهېدم نو په دا طریقه کې نو ما ویلې چې نقصان د بلې طریقې ته لاړ شو چې څه کمالات کې درته پیدا شي اثاره نه پوهېږې خورې شئ غږېږي خبرې دې څنګه دي نظر دې په کوم کیفیت باندې ده او بیا هلته دعوه د ولایت کوي ولې تپه چرچ دانه ټولوي یو څه وخت په تېرېږي 2 منټه په یو تپه تېرېږي بیا دا وایي چې زه په څه نه پوهېږم په څه به څنګه وپوهېږې اخو استغراق غواړي فنا غواړي هره لطیفه فنا غواړي فنا او بقا مقام غواړي فنا دغته ویل کېږي چې نسیان د ماسیوا لاره شي چې لطیفه قلبي د زړه ذکر کوي دومره استغراق او عشق به درته پکې پیدا کېږي د ذکر په حال کې
چې د الله نه سوا بل نه پلار در په یادېږي، نه مور در په یادېږي، نه اولاد در په یادېږي، نه دنیا در په یادېږي، نه دوکان در په یادېږي، نه ټیکټر او نه نوډر در په یادېږي، نه قدرت او حواس در په یادېږي، بیا به هلته لطیفه لطیفه ګرځي، بیا به بقام وي، صرف حالت تلویني به نه وي. کله ملګري ته څه اثار هم پیدا شي، په وظیفه هم پوه شي، خو بقا رانه شي. هغه ملګري د تا سره چې اوسېږي، ګډ اوسېږي، ښې وظیفې کوي، ښه عشق وي، ښه محبت وي، په وظیفه کې هم خوند وي، چې یو څو میاشتې بعد بیا ګورې بیا یو خړ پوټی، دغه پوټی نه ده، دا پوټي کلی یو وخت کې موږ راتلو، اوس خو دا روډ پوخ ده، دا خاورې کې دا موټر او ټایرونه پټېده او د هلکانو یو بل مخ ته د خاورې سره شنلې، ما دا پوټي سره اشنا دي، دا خوند ورکوي، خاورې سترګو ته سره ورشنلې. نو بیا وظیفې په ځای کې د انوارو په ځای پوټی خړ ګردونه یې بیا هغه پکې تاویږي. وجه څه وي؟ بقا مقام نه یې راغلی، فنا او بقا نه یې پیدا شوې. نور زیاته غږېدا کې زه چې اصل هم ستړی وم او پلیار هم ستړی و چې دا راغلی یم او سبا ته بیا ملګري وی چې چیرې به بیان کوي. نو غرض دا د بیان ته ډېر ضرورت نشته، عمل ته ډېر ضرورت ده. علم د مالګې په انداز، عمل د وړو په انداز. ښځې چې وړه خوشتوي یو غټه کاسه ډکه دومره مالګه وراچي، یوه خبر زده کړه ټول عمر عمل پوه کړه، یوه خبر زده کړه ټول عمر عمل پوه کړه. دغه یې موږ ملګري دي، دا دلته موږ ته خو چې راځي د طریقت په شوق راځي، اکثره په دغه شوق راځي. خلیفه صاحب راغلی، خو ګورئ په دغه شوق راغلی دي که نه، چې په دغه شوق باندې راغلی دي، خو دغه لار کې خو به عمل کوي. چا په روسه کال راغلی و چې چا 4 وظیفې وسات به 2 ته راغلي له خیره، او دا توجه نه دي. تاسو خو بعضې شیان سړی بیانوی نه شي، خو زه یې د مجبوریت نه بیانوم چې لږ د دغه شي قدر او قیمت ته معلوم شي. کشتم خلیفه صاحب مبارک په دغه ځای کې نږدې تاسو پېژندو، په اخر وختو کې توجه کړی شوی، زړه یې زخمي و. دا پاکستان کې غټ غټ پیران دي، مرید ته توجه نه کوي، تلقین ورته وکړي، وظیفه ور وښیي، کار ته ورغی، 2 میاشتې بعد ورغی، عادي خپل خپل معاملات دي، بیا دومره وظیفه ورکړي، ټنګه به یې ونه ویني چې مرید یې ټنډې سره لګېږي. ولې؟ وایي دا توجه زړه ضعیفه کوي، دا توجه اعصاب خرابوي، دا توجه انسان وجود ختموي. موږ د حضراتو مبارکینو چې څومره خلیفه صاحبان دي، تاسو به یو روغ ونه وینئ، د یو مرید پورې څومره خواري کوي، خو حال دی نه وایي، یو ته قدر نه معلومیږي، یو ته قدر نه معلومیږي. دا چې اوس په ما پورې څومره خواري وکړې، د دغه څومره احسان ده په ما باندې، او څومره قیمتي مرغلرې ما ته را نصیب کړې، زه اوس باید دغه څرنګه وساتم. دغه سوچ دې موږ سره نشته. که د ملا را پورې خوږېږي، که سر را پورې خوږېږي، که زړه را پورې ضعیفه کېږي، وظیفه ده ویې کړه، نو څه توجه ده ویې کړه، نو څه. زه صفا درته وایم، دلته اوس تقریبا 8 خلیفه صاحبان به ناست دي، دې خو نه وي. والله یې قسم درته وکړم، الحمدلله ټوله دوره حدیث دې ما سره ده، ټول. یوه جمعه سبق کله ما ته دومره زور نه راکوي لکه د یوه نیم سړي سره، د یوه سړي سره چې وظیفه وکړه، د یوې جمعې سبق دومره بوج نه را باندې راولي لکه د یوه سړي سره. خو چې څومره طالبان یې وظیفې یې کړي، د 10 نفرو سره په یوه ځای وظیفه وکړم، بیا مې نه پازابوي. یعنې د 10 سره مې کړي نه یم پازاب کړی، خو د یوه سړي سره مې کړی داسې یې کړی یم چې لکه په لرګیو چې وټکوي. د خدای ګندونه یې راباري، غیبت به دی کوي، دروغ به دی وي، زنا به دی کوي، حرامخوري به دی کوي، فسق و فجور به دا شیان به دی کوي، بیا به راشي تا ته به ټنډه ونیسي. د ګناهو داسې بوی ده، حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام ناستو، بدبویي راغله، دوی دا منافقینو چیرې د مسلمانانو غیبت وکړ. د دروغو په متعلق کې راځي دومره بوی لري چې دروغ سړی وي، هغه ملائکه چې د کرام الکاتبین دي 1 میل لري د بدبویي نه ترځي. نو دلته محدثین وي، خو نن هغه دروغ هم شته په بدبویي موږ نه پوهېږو، نن هغه غیبتونه هم شته په بدبویي موږ نه پوهېږو. وایي وجه دا ده چې هلته فضا پاکه وه، په پاک ځای کې چې معمولي مخه د انسان د وجود نه لږ هوا وځي، ټولې په بدبویي پوه شي. خو ټټۍ ته چې ننوځي،
لټرین ته بیت الخلا ته کنارات ته چې ننوځي دا غټ قضای حاجت وکړي په بوی څوک نه کېږي ولې هغه فضا ټوله بدبویه وي وایي نن سبا فضا ټوله بدبویه ده هغه څوک په پوهېږي چې دی پاک وي پیاز ګندنه اوږه بدبویه شول خوړل د مجلس ذکر ته چې ځي علم درس ځای ته چې ځي د لمانځه ځای ته چې ځي خوړل مکروه دي که نه دي پاک حلال رزق ده که نه دا سګرټ دغو دا نسوار دغو دا خو یو څه سره اختلافات خیر په بلوچستان کې خو ډېر روا کړي دي خو په دا نورو ځای کې څه دا نورې فتواوې هم پکوي خو دا پیاز پاک دي حلال رزق حلال ده که نه ده ګندنه حلاله ده که نه اتفاقي اوږه حلاله ده اتفاقي که نه خو علت د منې څه ده کوم ځای کې چې دیني کار کېږي هلته ملایکې د رحمت راځي د رحمت ملایکې د رحمت ملایکې د دغه بدبویي نه په عذابېږي نو نبي علیه السلام حکم کړی چې جومات ته چې څوک ځي چا چې د دغه بدبویو بوټو نه خوراک وکړو نو زموږ جوماتو ته بیا نه راځي مجلس ذکر ته به بیا نه ورځي مجلس ذکر ته به بیا نه ورځي واعظ و نصیحت ځای ته علم ځای ته هلته به بیا نه ورځي کوم ځای کې چې توقع د ملایکو د رحمت وي هلته به نه ورځي ځکه هغه وایي د بدبویي نه په عذابېږي خواص د امت تر ملایکو افضل نه دي ملایکې چې هغه کیفیت درکړي خواص یې نشي درکولی دغه بدبویي وي دا بدبویي هغه پیر ورته توجه وي خدای ته زارۍ کوي چې د ده بدبویي ورکړي چې خوشبویي شروع شي قدرات ختم شي انوارات شروع شي باطن مسخه وي فتعطون افواجا سورت عما يتساءلون قاضي ثناء الله فاریبتي صاحب چې کوم تحقیق کړی چې په ورځ د قیامت باندې به خلک لس قسمه راپورته کېږي انسانان لس قسمه د لیوانو په شکل کې د سپیو په شکل کې د غویانو په شکل کې هغه در وګورئ طالبان ملایان خو به اکثره په پوهېږئ دا هغه قیامت کې یوم تبله سرائر د پټ شیان خدای راښکاره کوي په دنیا کې باطن مسخه وي خو خلکو ته نه معلومېږي اما په آخرت کې خدای په هغه شکل بیا راښکاره کوي خو ډېرو اهلالله ته دغه باطن ښکاره کېږي ډېرو اهلالله ته دغه باطن ښکاره کېږي اوس نو هلته سر د سپي ده ته ټنډه به ورسره لګوې لطیفې په ځای کې د سپی ده خو ته به ټنډه نه تر پورته کوې خدای ته به ژاړې زارۍ به کوې چې تر څو پورې بېرته انساني شکل ته راوښتې هغه په موږ پورې دومره خواري وکړي دا خبرې دغه دپاره کوو چې مجبوره یم دا نور خلیفه صاحبان بیانونه نه کوي موږ استادان شاګردانو ته د آدابو بیانونه نه کوي ولې ځان مدعي ورته نه دی کېږي که زه استاد ادب د استاد ورته ذکر کوم نو دا طالب به دا خیال کوي چې دا نو د ځان دپاره وي طالب تر دورې پورې ورسېږي د استاد ادب نه پېژني دا موږ ټول طالبان اکثره تقریبا دغسې دي دا ادب نه ده چې صرف لاس مچ کړه ټیټ شه ټیټ شه چې کوم ادب ده قرآن چې وایي چې رسول الله په شان کې صحابو ته الله کوم درس ورکړی سورت حجرات وګورئ هغه ټول آداب په شاګرد خپل استاد سره په مرید خپل پیر سره ضرور دي که نه دي ضرور دي کتابو په حواله که چې کتابونه دغه لیکي چې صحابو ته کوم ادب خدای پاک ښوولی ده په لیارې به هم د خپل مقتدا نه مخته نه ځي د په مجلس کې به په زوره نه غږېږي په مشوره کې به سبقت نه کوي په عمل کې به سبقت نه کوي چې دی څه درته وایي هغه به کوي په عمل کې به سبقت نه کوي ته لطیفه ور وښیه چې ذکر که دی به چېرې د فضایلو یو شی پیدا کړي په جوب کې به دومره غټه کتابچه ګرځي یوه دعاو ته یې وخت شته خو وظیفې ته یې وخت نشته د خپل شی په حکم باندې عمل نشته که دا آداب انتظار به کوې غږ به نه ورکوې د خپلو هغه مراقبو د حال او د سکون او د اطمینان د حال نه به یې راباسې نه چې ورغلې انتظار به نه کوې هلته مجلسو کې به نه کښېنې یعنې د ده به پوره ادب وي دا ادب به موږ شاګرد ته نه بیانوو استاد شاګرد خپل ادب نه پېژني د استاد مرید وي تر پیري پورې ورسېږي خو د تصوف په اصطلاح چې هغه کوم ادب ضرور ده دغه ادب تصور هم نشي کېدی تصور عمل خو څه کوي چې اوس موجود شي تصور هم نشته نو دغه وجه دا ده چې نور بیان نه کوي دغه په خاطر زه د بېادبي په خاطر نه د دغه مجبوریت په خاطر مشایخ کرام والله دا کشتم خلیفه مبارک درته ما په هغه وختو کې ډېره خلکو ته ویلې خو قدر یې چا نه پېژندو دغه هستي نن هم شته داسې نه ده چې لاړی دنیا نه ځکه موږ حیات النبي باندې خو اتفاقي فیصله ده
حیات اولیاء او حیات شهدا دا د اهل سنت او جماعت فیصله ده. حیات نبی خو تقریبا اتفاقی خو دا نورم تقریبا دي کچواري په حیات قایلو هغه په ذات چې د په ژوند کې د په توجه د په مجلس کې پیدا کېدل نه په زیارت کې نه پیدا کېږي. او خلیفہ صاحب لاړ د دنیا نه، وای خلیفہ صاحب لاړ د دنیا نه، په ژوند کې هم دلته نږدې و نه ورتله، صحبت ته نه ورتله، مجلس ته نه ورتله، ختم ته نه ورتله. اوس زیارت په کال کې څوک ورغلي؟ په دا ناستو ملګرو کې به ډېر مریدان وي چې اوس په قسم پېښتنه تر وکړې په دا نږدې کشلاق کې په دا نږدې ځای کې تاسو په څومره وخت کې ورغلي زیارت ته؟ چې ورغلي په کوم ادب ورغلي، په کوم نیت ورغلي؟ لا ختم شو. وای پلانکای لا ختم شو چې مړ شي بیا انسان ارمان چې کوو، وای پلانکای لا ختم شو، وای پلانکای لا ختم شو. چې ژوندی قدر نه کوو، احترام نه کوو، قدر نه پیژنو، پس له مرګ نه بیا صرف یو وای پسې وکړو، نو نه په ژوند ګټه تر واخیسته نه په مرګ ګټه تر واخیسته. دا څه استادان چې لږ لرو، څه مشایخ چې لږ لرو، دا به د خدای یو لوی غنیمت احسان بولو په ځان باندې. دغه نعمت باید ناشکري ونه کړو، قدر باید وپېژنو، احترام وکړو، محبت ورسره وساتو، تعلق وساتو. که رښتیا خو کتابونه لیکي چې مریدان دوه قسمه دي. یو هغه مرید ده چې صرف په دعا کې شرکت غواړي، چې د الله کې شریک شم نو د مشایخو په دعا کې شریک یم. یو هغه مرید ده. ما سره دوره کې اوس سپینګیره ده، د موږ عزیز ده، کوز کتابونه نه دی ویل دوره کوي. پروس کالرا هغه سپینګیره سره د درمسوي چفتن ده. دا پښتو کتابونه لږ خط زده ده، د شروح او د شایانه د پښتو پیدا کړی دی. د بخاری شریف په دیت شي دوره کې محمد ویلو اجازه ده چې ځکه نو ما ته خو د مال اجازه خو ده، ځکه احادیثو کې وخت خوند ده، اثر ده، انواراتي، خو په دې شرط چې امید به د دستربندۍ څه کوي، د ملایي دعوا به په ټول ژوند نه کوي. که په داسې عنوان کې نه ګټه ده، ځکه د قرآن او حدیث چې بیانېږي بیا ځای د خدای پاک رحمتونه ورېږي. که څه د لږ کې زده کړه، که د ډېر په زده کړه، خو دا لاس ته به بیا نه وراچوي چې زه ملایم دوره مې کړې. نو یو داسې هغه راته ویلي وایي زه چې څو ژوندی یم دلته یم هر کال به دوره کوم، زه ملا کېږم نه، ملایي په نیت یې نه کوم. نو یو داسې مرید وي چې هغه وایي صرف دا وایي چې په دالایم کې داخل یم، خلیفه صاحبان دي دعا به راته کوي، ختم په دعا کې به ورشریک یم یو چیرې. هغه خو نه محنت کوي نه ادب ساتي، نه محنت کوي نه ادب ساتي، صرف په دالیار کې ورشریک ده. یو مرید کمال وي چې زه کمال ته ورسېږم، مرید کمال په پایبندي کوي، اب دوام دي ذکري، اب آداب رعایت کې بیا پس دغه نه کمال ته رسېږي. نو که سړی مرید کمال وي چې کمال ته رسېږي، طالب چې سبق وي که اراده یې دا و چې ما خدای پاک ښه عالم کړي، زه به د درس خدمت کوم، د علم خدمت وکوم، هغه د اوله نه کتاب کې کوشش کوي، وخت بیا نه ضایع کوي، او خدای پاک د انسان د سعی موافق معامله هم ورسره کوي، خدای پاک ملام کوي، د درس کار هم تر واخلي. خو داسې طالبان شته یو وخت کې زه طالب وم د متول درجه کې، یو ورځ ملګرو سره هوټل ته ووتم، چای م خوړ، نو څلور ملګري یو دا درې په خپل منځس کې لګیا شو. نو دوی به شاید مخکې هم دغه منځسایي ورته چې زه چې فارغ شم کله سیفالله کې موږ کوکه ده، نو بس خپله کوکه راباسم دا دوکانداري شروع کړو. بل ورته چې زه چې فارغ شم موږ برمه ده څه هم سړی نشته، په زه هغه برمه کار زمینداري ښه باغ هم د دا باغ کامیاب و. بل هم داسې یو څه وویلې، نو ما ورته وخندل، ما نو بیا دا انتظار ولې ورته کوي؟ دا د ځوانۍ دا د ښه صحت عمر چې برمې کار هم کړی شي، ښه دوکانداري هم کړی شي، دا یو 15 شپږ 8 کاله لا درته پاتې دي په علم کې تر دستربندي، دغه وخت ولې دلته تېروئ؟ خو اوس نه دوکانداري شروع کړئ. طالب چې اوله نه تصور د دوکانداري وي، د نور شاعري بیا هغه چرته نه وي په کتاب کې، نه د کتاب پایبند وي، نه د استاد پایبند وي. دا سپینګره دا سورګره خلیفه سوینه دا نیکمت خلیفه سوینه دا موږ سره په طالبي کې وسیدلای. دا وینه ما د مال ډیر ښه تعویض و، دا مالدار به راتله دا طبق مرض و دغه شیان، نو تعویضونه به مې کړه، دا پسونه به خلکو راوسته ډېر واکې پرېمانه وي په درس کې. وایي ما به ملګرو ته ویلې چې په روپیو به کار نه رالرئ، خو غوښې یې تاسې ډېرې. نو دایچوپان کې و که میزان کې دایچوپان کې وایي ماڼۍ به یې بیا دا غوښې ښې ډېرې وخوړې بیا به چې دعا کړه په اخر کې نو خدای ښه علم ناپوه راکړي، د ناپوه په ځای به علم ناپوه ویله خدای، هغه به دغسې ناپوه په ښو په بد به نه پېده. نو یو دا وي چې سړی علم ناپوه غواړي، ذکر ناپوه غواړي،
هغه دغه بس خیر ده او شریک شو مرید شو ورځ تلقین وکړه. سلام ګل خلیفه صاحب یو وخت قصه کړه وای نن سبا د پیری او مریدي ده. اصل پیری خدا ده مریدي چې د پیر تصور د شیخ دا به دومره غالب کېږي فنا په شیخ چې ته به په عاشق کېږي چې هیڅ وخت د خیال نه وځي د زړه نه دې نه وځي هلته بیا ته کمال ته رسېږي. وای نن داسې پیری او مریدي ده مخامخ به ورسره ناست ته به غږېږي دا یې غلی د چا نه فکر کې دا څوک ده او ته چې پلانکې خلک وایي د در نه خو ما وظیفه اخیستې وه وایي پټه څه کوي رابطه پر رڼا سترګو دې م نه ویني والله یې په ما دغه پېښ شوه په ما خپله دغه پېښ شوه. مرید مې و امي سړی وایي راغلی یو ځای کې وظیفه واخیسته کال کې بیا په مړۍ کې سره یو ځای زه غږېږم دغلې هغه کور والا ته ویله چې دا مولوي صاحب څه ښې خوږې خبرې کوي دا څوک ده ته ورته ویلې ولې خلیفه صاحب ده چې تا وظیفه ته وایي ما خو ولاکه پېژندلی ما یې ښه وظیفه دې مخه کړې ده. نه پیر پیژنو نه مرید پیژنو ما ته خپل مرید نه ده معلوم په زورو کې یو نیم وپېژنم ځکه یا تر کوڅه تېر که مخې هېر که نه دی چوت رب کې وایي نه موږ چوت کې وایو موږ له خیر لږ لږ چې ژاړو ختمو کې دا نیت کوو هر ختم کې چې موږ په زړه ته کوم فیضات خدای پاکه چې ته را نقل کوې موږ مرید ته یې ور ورسوي که لرې یې که نږدې دا تقریبا اکثره وخت زه خو په خپله دغه نیت کوم نور مشایخ مو هم غالبا دغسې وي موږ څه پسې ژاړو څه فکر د شا نه لرګي پسې شړو خو دې یقیني په کوڅه کې په هغه خوا چې در سره تېرېږم که چور در کې وایي داسې هغه شته چې کال بعد به دلته ته لایي ته راشې ته به کوټې ته راشې ته به کشلاق ته راشې تا به مرید دی خو هلته نه درځي خو چې روډ په هغه غاړه یې ولیدې ځان به دوکان ته تاو کړي مخ به یو خواته وګرځي په سودا به ځان غلط کړي هسې مجبوري سره نیولې یو که نور نه پیري شته نه مریدي شته که احتیاط سړی غواړي چې شاګرد ملا شي د کتاب باید پایبند شي د استاز ادب رعایت باید وکړي بیا خدای په کمال ته رسوي. که مرید دا غواړي چې زه کمال ته ورسېږم نو بیا به دوام د ذکر هم کوي او د ادب لحاظ به هم کوي پس د هغه نه بیا سړی یو مقام ته یو کمال ته رسېدی شي. یو داسې توفیلي وي چې په دا دعا کې ورشریک شو هغه به ښه خبره ده تر انکار ده خو دغومره ښه ده دغومره ښه ده چې منکر نه وي خیر دی وخت کې خو د حافظ صاحب دغه دی دا داسې نه چې جنګ را سره وکړي چې یو وخت کې به بیا سره ووینو دا د یو وخت سره ووینو خبره به نه کوو که رښتیا زړه غواړي محبت وي تعلق وي کمال ته څوک ځان رسوي کمال ته څوک ځان رسوي هغه پایبند اوسېږي بیا خدای پاک دغسې مقام ورته پیدا کړي زړه صفا کېږي کشفیاتو مطلوب نه دي جذب مطلوب نه ده هیڅ شی مطلوب نه دي مطلوب په طریقت کې د خدای پاک رضا ده اخلاص ده او د دغه لارې نه بغیر تقریبا پیدا کېږي نه نو په دغه نیت به سړی په ذکر کې کوشش کوي چې ما په زړه کې دغه نبی علیه الصلاة والسلام د انسان زړه زنګ کېږي د ګناهو د وجې نه کله غلران علی قلوبهم خو قرآن ویلي صحابه کرام ورته ویلې لکه اوسپنې چې زنګ کېږي زړه هم زنګ کېږي وما جلاءه یا رسول الله بیا صفا کېږي په څه شي وایي په ذکر د خدای پاک دا ذکر چې په زړه کې کېږي دا وایي هغه اوبه دي چې زړه په مینځل کېږي زړه په مینځل کېږي اوس زړه چې څومره ذکر ډېر کوي ډېر مینځل کېږي چې څومره مینځل کېدو خیره نه په پاتې کېږي خو نبی علیه السلام دا 15 وخت لمونځ چې سړی کوي داسې مثال لري لکه سړي د کور مخ ته چې ویالی وي په ورځ کې 15 وارې پلمبېږي بیا انسان په وجود خیره پاتې کېږي ظاهر حدیث خدا ده چې نه ملایانو خو ټول لیدلی ده دا ځکه نه ده لیکن مولانا ذکریا صاحب چې منځونه تشبیه د غسل سره ورته غسلونه څو قسمه دي یو هغه غسل ده مخه یې جنوب شوې مجبوریت نه غسل کوي دا ژمی ساړه اوبو د ګرمولو بندوبست نشته صابون نشته شامپو نشته صرف اوبو په ځان تېره کې چې فرض ساقط شي دا هم غسل ده په دغه سړی صفا کېږي یو بیا د ګرمو اوبو غسل ده یو دا ده چې بیا صابون هم استعمال کړي شامپو هم استعمال کړي هغه بعضې داسې دي چې اسوان غوندې بلاوي دي په د پوندو هم پسې ومخي یو غسل باندې 15 منټه تېر شي په یو غسل باندې نیمه ګنټه تېره شي د غسلو کې فرق ده که نه ده نو د لمونځونه دا هم دغسې دي چا صرف غاړې په خلاصې شي ثواب مواب یو شی نه وي صفایي مپایي یو شی نه وي بلکې وایي بعضې اوبه داسې دي چې بدن په پلید شي یو ځای کې ډنډ کې اوبه ولاړې دي وخت ډېر تېر شوی ظاهره خو پاکې دي خو تا غسل په وکړه هغه د پاڼو د یو شي بدبویي وه په اوبو کې بدن بدبویه شي
غسل هم وشو خو په بدبویه شوې ډېر لمونځونه به داسې چې لمونځ به کېده لمونځ به د غاړې تاو کړي ذمه خو نه په فارغه کېږي غاړې تاو کړي دغه لمونځ به خیرات درته کوي حدیث مبارک کې راځي څوک چې لمونځ کې احکامو کې تغییر راولي دا لمونځ کې راوړي کې داسې ورته خدای دې داسې ضایع کړه که زه دې ضایع کړم ملائکه ورته خطاب کوي هغه مولانا رومي چې په شعر کې وایي بغیر از من که بر منبر دوشه ثواب انما به حضوري واخله دې معنی دغه وای دا لمونځ داسې لکه ټوکرې په شکل ټول کې په دا مخې پولي واخله دغه دې معنی دغه ثواب دا په ما باندې ډېر بوج ده زه دا نشم درکولی بس تقریبا اچھا که دی څوک اودسونه کوي د جمع وخت خو به تېره وي که نه د لمانځو وخت بیا به وروسته مړی مړی پروګرامي نو موږ صرف د اپیل په شکل باندې د علماو ته هم د اپیل کوو سوال کوو زارۍ ورته کوو چې دوی باید شاګردان دین طرف ته د اخلاقو په لحاظ د عقیدې په لحاظ باندې متوجه کړي نن د دین د مذهب د طریقت دښمنان په ښکاره لګیا دي کارونه کوي په ښکاره موږ ملت ټول د امام صاحب د مذهب موږ ملت ټول د طریقت عقاید او معتقد خلک نن موږ مذهبي خلک رانه اوري وابیان کېږي کلی په کلی باندې اهل حدیثو سلسلې شروع دي دا لږ مذهب بیانونه باید وشي د طریقت په متعلق کې باید بیانونه وشي چې خلک عوام هم پوه شي په دغه شي په قدر باندې طالب هم پوه شي د دغه شي په قدر باندې که هر څومره قیمتي شی وي چې سړی په ثواب نه خبر کوشش نه کوي ما دا نن مثال کې ویلې لمونځ کوي طالب په طالبي کې یو لمونځ یو کم 50 کروڑ خدای پاک وربدوي په سبیل الله ده کنه طالبي ژوندۍ د جهاد ژوندۍ د حج ژوندۍ په سبیل الله ده یو روپۍ چې په ځان لګي که په مرګري له یو په ولا کې خدای پاک عوض ورکړي ذکر چې کوي یو په یو کم 50 کروڑ کوي او طالب په دغه فضایل باندې تر پای نشي خبر شوق نشته ورسره یې پروا نه لري د ذکر پیوانه یو کم 50 کروڑ بدلیږي دا ډیر خواني طالبان نن په مدرسې کې عالم دغه خبرو کوي ما قضې ویل ما دا څه وکړه چې مډیرو ځای کې دي چې طالب ته ویل چې جامې پاید باندې کوي زه د جامې لپاره نه راغلی زه د قاضي ته راغلی دوی ویل والله دې مانه د الفاظ په خپل ویل شي دا ناس په خلکو کې یو څوک شته وسم درته شته چې د الفاظ دې مانه ویل شي که طالبي غریب په مدرسه کې اوسېږي پلار او مور او قریبان دا پریږي د جمع پایبندي نه کوي چې زه خو سبق ته راغلی څل منځو ته خو نه یم راغلی څل منځو ته خو نه یم راغلی کاپیه هدایت نحوه که اساغوجي ده که زورادي ده که صرف دي که نحوه یعنې ټول علوم دي د لمانځه مقام ته څوک رسېدی شي یو علم رسېدی شي یا به مباح وي صرف مباح وي لکه د منطق سلسله مختاره قول کې دا چې صرف مباح دي یا به مستحب وي یا به واجب وي یا به فرض کفایي مقام وي بعض علوم فرجعین هغه خو بیرته دغه عبادات دي لمونځ فرض ده زده کړئ فرض ده لمونځ فرجعین د دی چې د لمانځه دپاره نه یم راغلی چې نشي خبر غریبانان په د فضایلو باندې د لمانځه قدر هم نشته ورسره د ذکر قدر هم نشته ورسره هر شي چې سړی په قیمت خبر شي چې دغه موبایل دی اوس د 800 1200 نه نیولې تر 80 زره روپیو پورې موبایل فرق شته په قیمت کې کنه خو چې د کوم موبایل په ډیر کمالاتو څوک خبر شي ډیر روپۍ بیا ورکوي که صرف اواز نقل کول وي اواز اورېدلی اخو په د کمزوري موبایل هم کېږي ولې دا خلک په 80,000 موبایل اخلي 80,000 ماته ویلي چې دا موبایل ما په 80,000 اخیستی په 80,000 یو موبایل اخلي خو کمالات وي پکې په کمالاتو چې خبر شو نو بیا په دومره قیمت اخلي چې سړی د جمع په قیمت خبر شي نو بیا یې جمع کوشش کوي چې جمع په قیمت خبر شي موږ دغه کې روان یو عرب او نور ملکو ته د روپیو په قیمت خبر یو هغه په ښه شوق مسافري پسې کوو په ښه شوق باندې لوډرو پسې په برمو پسې په هر شي چې په شوق مرګ ته ځان ورکو خو په قیمت یې خبر یو خو حج ته لاړ شي د موږ مسلمان ور حج ته لاړ شي حج ته 3.5 لکه 4 لکه روپۍ ولګوي هلته په ځان باندې د انفاق هم بوجي ورته د خرچه هم سمه نه کوي روپۍ ته حساب کوي یوه پیاله چای په 20 کالدار یې کېږي هلته یو ریال دا ورته حسابوي په دغه سوچ کې دغه خیال نه د روپۍ مې یو په ولکه بدلېږي
دا چې 3 لکه روپۍ ولګېدې 4 لکه ولګېدې دغه حسابوي هلته دغته نه ګوري چې یو لمونځ یو په 1 لکه ده د نورې دنیا د لمانځه په یو شوه روز کې 15 لکو ګټه کوي په یو شوه روز کې یوه میاشتې هلته تېره کړه 1.5 کروړ ګټه کوي 1.5 کروړ ګټه کوي 3 لکه یې وبایللې 1.5 کروړ یې وګټلې 1.5 کروړ د ثواب نه خبره ده دا 3 لکه یې بس په دماغو کې دي دغه سوچ دا چې ما نه 3 لکه روپۍ په دغه خرچه باندې لاړې نو هلته بیا چې لاړم شي غریبانان دی موږ ډېر حاجیان لاړ شي هلته په تماشو وخت تېروي دوکانو باندې سودا وي اخله سوغاتونه اخله په دغو باندې وخت تېرېږي جمع هم تر تېرې شي هغه قیمتي لمونځونه هم تر تېر شي د هر چې شي سړی په قیمت خبر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرامو ته یو وخت کې ویلې وایي زه تاسو ته داسې عمل در ونه کړم چې د خدای د عذاب نه د نجات تر ټولو اعمالو نه بهترینه لار ده دوی ورته ویلې تر جهادم وای او تر جهادم مګر نه هغه څوک چې هغه په جنګ کې جنګيږي تر څو پورې چې پکې شهید شي ځان او مال دواړه پکې قربان کړي دوی ورته راوایي که وای ذکر د خدای پاک ذکر د خدای پاک د جهاد په فضایلو کې سورۃ انفال کې د جنگ په صحنه کې خدای پاک چې اذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا دلته جلالین بصیر محشید وګورئ هغه وی چې خپل دوستانو ته خدای پاک په دا تنگ حال کې چې د کافر د مقابله حال د ډیر ذکر حکم کوي وای معلومیږي دي چې یو سړی لګي د شرق نه تر غرب سخاوت کوي بل لګي د غرب نه تر شرق پورې جهاد کوي تر دغه نم ذکر دا افضل ده ولې ګوري په خبر سر خلاص کې چې ذکر نه جهاد هم په مالا یعنی کې ذکر څه معنی حضور ار عبادت چې د خدای د رضا لپاره چې خدای دې په هر حال کې یاد جهاد بدیم به د خدای د رضا لپاره موږ بدیم د خدای د رضا لپاره حج بدیم د خدای د رضا لپاره مدرسه جوړول بدیم د خدای د رضا لپاره درس بدیم د خدای د رضا لپاره هر شي او چې د خدای نه سړی غافل شو موږ تاسو نه وینو مدرسو کې محتممان شي کوي واعظان شي کوي سیاسيان شي کوي قومندانان شي کوي دا ولې پیښیږي خو ذکر نشته ذکر اصلي حضور ته ویل کېږي چې په هر حال کې به د خدای یاد وي دغه ملکه چې چاته پیدا شو د تر هر څه بیا بهتره ده نور دقیقه او بل مولوی چې بیان کوي یاد شي کوي هغه ذاته تاسو وخت او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین